Learning for opportunities and better life. په تیره ښوونیزه ویډیو کې نو د مورف ترانزیشن استعمال او انیمیشن په مقایسوي توګه تاسو ته وښودلو او نتیجه ګیري مو دا وه چې د مورف ترانزیشن د موشن ګرافیک په نړۍ کې زموږ کار ډیر اسانه کوي. نو زه غواړم چې په دې ښوونیزه ویډیو کې د یو څو نورو طریقو په ښودلو سره د مورف توانایي او کړنې تاسو ته په تصویر کې راولم. د بیلګې په توګه دلته د نړۍ نقشه لرو چې د کابل پیزا ټولې څانګې چې د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې فعالیت کوي په ګوته کوي او په چټکۍ سره د خپرېدو او پراخېدو په حال کې ده. نو بیا هم د تل په څېر د خپل سلاید دوې نورې کاپۍ یا دوپلیکیټ رامنځته کوو، سلاید په نښه کوو، کنټرول او دی یو ځای کېکاږو، یو ځلې، دوه ځلې. اوس راځئ داسې ووایو چې د خپلو غږېدو په ترڅ کې موږ دا په ګوته کوو. د کابل پیزا چې په ټوله نړۍ کې فعالیت کوي اوس یوې نوې څانګې په هند کې په فعالیت پیل کړی. نو د دې په ویلو سره د اړتیا محسوسیږي چې ټاکلی هیواد یعنې هند زوم ان یعنې نږدې شي او بیرته زوم اوټ یا لرې شي. نو په داسې حال کې چې دوهم سلاید مو په نښه وي کنټرول تڼۍ ته فشار ورکوم او د ماوس ویل لاندې لوري ته حرکت ورکوم تر څو زوم اوټ شي. اوس انځور په نښه کوم او ټاکلي موقعیت ته چې هند دی پکې زوم ان کوم. په سمه توګه یې د سلاید په مرکز کې راوړم. اوس دوهم او دریم سلاید له دغو سلایدونو څخه په نښه کوو او مورف ترانزیشن کاروو. اوس لومړي سلاید ته ځلو او له سټیټس بار څخه سلایډ شو باندې کلیک کوو چې وګورو څه ډول ښکاري. دلته د پریزنټیشن په حالت کې زه کولی شم چې ووایم هی کسه دا ټولې څانګې چې موږ یې په ټوله نړۍ کې لرو او اوس یوه بله نوې څانګه هم دلته په هند کې پرې اضافه شوه. هیله ده چې اوس مو یو څه نه څه د مورف په اړه زده کړي وي چې څرنګه کولی شو د مورف ترانزیشن وکاروو. خو آیا تاسو په دې پوهیږئ چې تاسو کولی شئ مورف په ټکس یا متن کې هم وکاروئ؟ دلته موږ درې مختلف سلایډونه لرو چې بیل سلوګانز یا شعارونه پکې ارزیابي کیږي. زه دلته دوهم او دریم سلاید په نښه کوم او په داسې حال کې چې ترانزیشن ټاب مو فعال وي مورف ټاکم. اوس لومړی سلاید ټاکو او نتیجه په سلاید شو کې ګورو. تاسو ګورئ چې کټ مټ دلته د فید ترانزیشن په شان عمل کوي چې یو سلاید پټیږي او بل راڅرګندیږي. خو نو چې د فید ترانزیشن په واسطه دا کار کولی شو نو مورف ترانزیشن ولې؟ خو اصل مطلب زموږ دلته دا دی چې د مورف په مرسته موږ د خپل متن سره هم لوبې کول غواړو. نو بیرته خپل نورمال حالت د پریزنټیشن ته ځو. په داسې حال کې چې مورف په نښه دی افیکټ آپشن باندې کلیک کوو. تاسو ګورئ چې دلته آبجکټ په نښه دی. دا په دې معنی چې مورف یوازې په دې سلاید کې ستاسو آبجکټ په نښه کوي. مثلا ویلی شو چې دا انځور یا لوګو، خو موږ کولی شو چې دا حالت کې تغییر راولو. له دغو ټاکنو څخه موږ دلته ورډ ټاکو چې دا به ټول لغات چې په سلاید کې دي وساتي او نوي موقعیت ته به یې منتقل کړي. او همداشان که غواړئ چې د لغاتو پر ځای کریکټرز یا حروف وټاکو نو سلاید په نښه کوو او له افیکټ آپشن څخه کریکټرز ټاکو تر څو هر توری د دغه متن متاثره شي. Learning for opportunities and better life. دا ول د دغه ښوونیزې ویډیو چمتو شوي محتویات. که چیرې ویډیو مو خوښه شوې نو ضرور یې لایک او شیر کړئ او که چینل ته نوي یاست نو سبسکرایبول مه هیروئ. ګنګري یا زنګولې ته هم ټک وکړئ تر څو د ټولو نویو ویډیوګانو څخه پر وخت خبر شئ. تر بلې ښوونیزې ویډیو هجر